حضرت ابو درداء رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله عز وجل يقول انا الله ز الله لا اله الا انا نسته څوک د عبادت لایق سوا زما مالک الملک و مالک الملوک ز بادشاهم ز د بادشاهانو بادشاهم قلوب الملوک بیدی د ټولو بادشاهونه زړونه زما په لاس کې دي و ان العباد اذا اطاعنی حولت قلوب ملوکهم علیهم بالرافة والرحمه کله چې بندگان زما اطاعت کوي نو زه د هغه بادشاهانو زړونه راواړم د دوی و طرف ته چې پر دوی باندې نرمي کوي پر دوی باندې رحم کوي وان العباد اذا عصوني حولت قلوب ملوکهم علیهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب کله چې بندگان زما نافرمانی شروع کړي نو زه د هغه بادشاهانو زړونه پر دوی باندې سخت کمه د دوی څخه انتقام اخی سخت تکلیفونه ورسوي فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشتغلوا انفسكم بالذكر والتفرغ الي اكفكم ملوككم تیو بادشاهانو ته بد و رد مه وایست په عادي کې مه مشغوله کېږي تی بادشاهانو ته بد و رد وایست زما و طرف ته رجوع وکړي زما و طرف ته متوجه سي زه به دوی پر تاسې باندې نرم کم زه د دوی د طرفه څه بیا ستاسو ته کافي یم